بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. ټکنالوجي یوه داسې کلمه ده چې موږ او تاسو ټول ورسره آشنا یو. موږ په خپل ورځني ژوند کې د ټکنالوجي سامانونه هره ورځ استعمالوو. د مثال په ډول موټر، تلیفون، تلویزیون، کمپیوټر، رادیو او داسې نور ماشینونه. آیا موږ کله د دې ماشینونو لپاره د الله تعالی څخه مننه او شکر کړی؟ او یا موږ دا فکر کوو چې دا ماشینونه خو انسانانو جوړ کړي، پس موږ ولې د الله تعالی څخه شکر وکړو؟ ما تاسو له یو ډېر په زړه پورې پروګرام د ټکنالوجي په هکله راوړی. راځئ چې یو ځای سره وګورو. ټکنالوجي د الله تعالی رحمت دی. په شلمه پیړۍ کې ټکنالوجي پرمختګ وکړ او انسانان دې پرمختګ ته هرکلی ووایه، ځکه چې ژوند یې ډېر اسانه کړ. له 20 کلونو په کم وخت کې ګړندۍ موټرې او ریلونه د انسانانو د ژوند یوه برخه شوه. هغه سفرونو چې ورځې به یې نیولې اوس صرف ساعتونو کې ترسره کیږي. نوې ټکنالوجي صرف ترانسپورت پورې نه ده محدوده شوې، بلکې په نورو برخو لکه طبابت، معلومات او مخابراتو کې هم ډېر پرمخ تللې ده. ټکنالوجي چې زموږ هره خوا یې نیولې ده، زموږ ژوند یې ارامه کړی دی. او کولی شو خپل ډېر وخت سپما کړو. دا اسانه نه ده چې ووایو آینده 100 کلونو کې به د انسانانو په ژوند کې څه بدلون راشي، ولې صرف کولی شو اټکل یې وکړو. زیاتره انسانان فکر کوي چې دا جګ بلاکونه، دا ګړندۍ موټرې، دا ټلیفونونه، دا کمپیوټرونه صرف د انسان د لاس جوړ کړي ماشینونه دي. خو که چیرې انسانان لږ ژور فکر وکړي او دا شیان امتحان کړي، نو ورته معلومه به شي چې دا ټول د ټکنالوجي سامانونه د الله تعالی رحمت او برکت نه دي. راځئ چې دا پروګرام سره وګورو او وینو چې څرنګه ټکنالوجي د الله تعالی رحمت دی.
د اوسپنې راز. راځئ چې د ټکنالوژي هغه سامانونه چې موږ ترې په ورځني ژوند کې کار اخلو مطالعه کړو، لکه موټر، کمپیوټر، تلویزیون، داش، ټلیفون او داسې نور شیان. دا ټول مواد له اوسپنې، پلاستیک، شیشه، المونیم او غوړو نه جوړ شوي دي. خو چیرې دا عموم مواد نه وای، په تیره بیا اوسپنه او یا انسان د دې موادو په استعمال نه پوهېدلی، نو دا ټکنالوژي به نه وای چې زموږ په ژوند کې آساني رامنځته کړې ده. ټکنالوژي هغه وخت رامنځته شوه چې انسانانو عموم موادو ته د یو ځانګړي مقصد لپاره شکل ورکړ. راځئ چې اوس یو څو شیانو ته چې ډېر په زړه پورې دي نظر واچوو، او دا هغه مواد دي چې موږ ورسره پیژندګرنه لرو او په ټکنالوژي کې هم ډېر رول لري. دا مواد اوسپنه ده. اوسپنه په کافي اندازه په ځمکه کې موجوده ده او 5% د ځمکې په پوښ کې ګډه ده او د ځمکې فزیکي توازن برابر کړی دی، او حتی د انسان په تنفسي سیستم کې هم ډیر مهم رول لري. د آسټرالیا مشهور بایولوژیست مایکل ډنډن په خپل کتاب کې د طبیعت قانون او هغه شیان تشریح کوي چې د انسانانو لپاره جوړ شوي دي. هغه په خپل کتاب کې وایي: اوسپنه تر ټولو هغه فلزاتو چې موجود دي د ژوند لپاره ډیره ضروري ده، او دا په ځمکه کې د اوسپنې د اټومونو قوای جاذبه وه چې د ځمکې په منځ کې د حرارت سبب شو، او د هغې په نتیجه کې اتموسفیر او د هغې نه وروسته هایدروسفیر جوړ شو. اوسپنه زموږ د تنفسي سیستم لپاره هم ډیره ضروری ده. دا راز اوسپنه په وینه کې له هیموګلوبین سره یو ځای ده او زموږ په بدن کې اکسیجن کنټرولوي، او کله چې اکسیجن زموږ بدن ته ننوځي نو د اوسپنې په سر بندیږي او اوسپنه هغه د تنفس ټولو میکانیزمونو ته رسوي، یعنی موږ د اوسپنې په مرسته تنفس کوو. پس د دې نه ښکاري چې اوسپنه زموږ د تنفسي سیستم لپاره هم ډیره ضروری ده. اوس فکر وکړئ، خو چیرې د اوسپنې اټوم نه وای نو څه به کېدلی؟ په هغه صورت کې به ژوند ناممکنه وای او دا ځمکه چې موږ او تاسو پرې اوسیږو د ژوند لپاره به مساعده نه وای. او ځمکه به نه ګرمېدلې او نه به اتموسفیر وې او نه به هایدروسفیر وې، او د ځمکې جاذبې قوا به هم نه وای او د اوزون پوښ به هم نه وای، او ځمکه به صرف یوه مړه سیاره وې. د دې دلایلو په مطابق اوسپنه د انسانانو لپاره یوه ډیره مهمه ماده ده او فابریکې هم د اوسپنې له برکته موجود دي. کله چې فلز د کاربن سره یو ځای کیږي نو اوسپنه پیدا کیږي چې موږ د هغې نه په ټکنالوژي کې کار اخلو. دا اسانتیاوې چې زموږ په چاپیریال کې د ټکنالوژي په ذریعه زموږ د ژوند د ښه کېدو لپاره دي د فابریکو یو انعکاس دی، او که چیرې دا اوسپنه چې موږ ترې په ټکنالوژي کې ګټه اخلو نه وای نو زموږ ژوند به دومره آرامه نه وی او هر شی به له لرګو نه وای.
دا ټول شیان ښایي چې اوسپنه ډیره مهمه ماده ده او اوسپنه د ځمکې په سر ډیره زیاته موجوده ده او دا د الله تعالی رحمت دی موږ انسانانو باندې چې موږ له یې اوسپنه راکړې ده او موږ هره ورځ هغه استعمالوو. د دې په اړوند الله تعالی د قرآن په یو آیت کې فرمایي په سوره الحدید 50 سوره 25 آیت کې موږ خپل پیغمبران د څرګند تعلیم سره راولېږل او هغوی سره مو کتاب او انصاف راولېږلو چې خلک په انصاف او اعتدال ولاړ پاتې شي او موږ اوسپنه راولېږله چې پکې ډېر قوت دی او خلکو ته پکې نورې ډېرې فایدې دي او دا چې الله تعالی ښکاره کړي چې څوک بې لیدو د هغه د دین او د هغه د رسولانو سره امداد کوي بېشک الله تعالی ډېر زورور دی. اوسپنه د الله تعالی یو ډېر لوی رحمت دی او دا د الله تعالی احسان دی چې موږ ته د دې قدرت راکړی چې اوسپنه استعمال کړو او د هغې څخه د ځان لپاره تکنالوجي جوړه کړو. په دې نړۍ کې چې موږ هر څه وینو لکه موټرې، ودانۍ، پلونه، ریلونه، بلاکونه او داسې نور شیان دا ټول د الله تعالی احسان دی چې اوسپنه یې پیدا کړې ده او بیا یې ځمکې ته رالیږلې ده. د الله تعالی نښې په میتالوجي کې د الله تعالی نښې نښانیانې په هر څه کې لیدل شوي دي چې په تکنالوجي کې ترې کار اخیستل کیږي. یو له دې نه میتالوجي ده او دا د تکنالوجي د پیل نقطه ده. میتالوجي د فلزاتو د ویلې کولو علم دی. موږ د دغه علم په مټ اوسپنه ویلې کولی او بیا هغې ته شکل ورکولی شو. البته د میتالوجي د علم په سر کې اور دی، یعنی همدغه اور دی چې اوسپنه ویلې کوي. اوسپنه د برېښنا د لیږد رالیږد بهترینه طبي ذریعه ده او له همدې کبله ترې په تکنالوجي کې کار اخیستل کیږي. د اور په وجه د برېښنایي سامانونو فابریکو ډېر ترقي کړې ده. مایکل ډنټن په دې اړوند داسې وایي: دا توانمندي چې موږ کولی شو اور بل کړو څه وړه خبره نه ده. یعنې د تکنالوجي پرمختګ د اور په ذریعه ممکن شوی دی. د میتالوجي د علم او د اوسپنیزو شیانو وجه هم اور دی او کیمیاوي علم هم د اور د وجې نه دی.
د اور اخیستونکو موادو د کیمیاوي انفجاراتو په نتیجه کې اور لاسته راځي. کاربن د شیانو د اور د اخیستو وجه کیږي. کله چې کاربن او اکسیجن یو بل سره عکس العمل وښایي نو ډیر زیات حرارت تولیدیږي چې موږ هغه د اور د لمبې په څیر وینو او احساس کوو. راځئ چې اوس یوه بله په زړه پورې موضوع مطالعه کړو. اکسیجن په هوا کې موجود دی او کاربن هم په هر ژوندي شي کې شته دی، لکه زموږ په ځان کې، په حیواناتو کې، په نباتاتو کې او داسې نورو شیانو کې. یعنی هغه څه چې د اور سبب کیږي چې اکسیجن او کاربن دي هر چیرې خوا په خوا موجود دي. پس ولې اکسیجن او کاربن هر وخت د یو بل څخه عکس العمل نه ښایي او هر شی ولې په خپله اور نه اخلي؟ د دې شیانو راز په اکسیجن او په کاربن کې دی. راځئ چې سره وګورو. اکسیجن او کاربن په داسې ډول جوړ شوي دي چې دوی هغه وخت د یو بل په وړاندې عکس العمل ښایي چې د تودوخې درجه لوړه شي. پس د اور د لګېدو لپاره ډیر تودوخې ته اړتیا وي. یو شمېر خلک لرګي یو بل پورې مخي تر څو د تودوخې درجه لوړه شي او اور لګېږي. او موږ باید تیلی د دبلي په زږې غاړې پورې وموږو تر څو اور ولګېږي. فکر وکړئ که چیرې اکسیجن او کاربن په اسانۍ سره یو بل ته عکس العمل ښودلی نو زموږ ځانونو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو شیانو به چې کاربن لري په خپل سر اور اخیستلی او سوځېدلی به. او دا به یوه ډیره لویه ستونزه وای. د مثال په توګه کله چې به د تودوخې درجه د ورځې لخوا زیاتېدلی نو بوټو او ونو به په خپله د باروتو په شان اور اخیستلی او په دې حال کې به د ځمکې په سر ژوند کول د ستونزو نه ډک وای. او که چیرې اکسیجن او کاربن له ټاکلي تودوخې نه زیاتې تودوخې ته اړتیا درلودلې نو بیا به هم د اور لاسته راوړل ستونزمن وای او اور به یو داسې ډول انرژي وای چې صرف د تندر د غورځېدو نه به په ځنګل کې لاسته راتللی. یعنی اکسیجن او کاربن په دې شان جوړ شوي دي چې موږ وکړی شو هغه په اسانۍ سره استعمال او کنټرول کړو. ځینې خلک وایي چې اور موږ جوړ کړی، ولې دا رښتیا نه ده، بلکې الله تعالی موږ له اور راکړی تر څو موږ د هغې څخه ګټه واخلو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره یاسین 36 سوره 80 آیت کې، هغه داسې ذات دی چې تاسو له یې د شنو ونو نه اور پیدا کړی دی نو بیا د هغې نه تاسو نور اورونه بلوئ. یعنی الله تعالی اور جوړ کړی دی زموږ لپاره چې استفاده ترې وکړو او دا ځمکه چې موږ ژوند ورباندې کوو د اور لپاره کاملا مناسبه ده او دا ټول شیان ضروري دي د تکنالوجي لپاره چې موږ یې اوس لرو. مایکل ډنډن د اور په اړوند داسې وایي د اور موجودیت په څو نورو شیانو پورې هم اړه لري. د مثال په توګه لرګي او وچ ځای، او که دا اضافي شیان نه وای دا ټول شیان چې موږ یې لرو لکه ځان، عقل، دا ځمکه چې د کاربن لپاره کور دی بیا به هم نه اور، نه د سون مواد، نه کیمیاوي مواد او نه به هیڅ ډول پرمختګ وای.
بېشکه چې دا ټول شیان موږ ته راکړل شوي دي تر څو د اور څخه ګټه واخلو. الله تعالی د انسانان جسم داسې جوړ کړی دی چې وکړی شي خپل هر اړتیا پوره کړي. او په همدې ډول یې عقل ورکړی دی او تخنیک یې ورزده کړی دی تر څو وکړی شي چې د اور څخه ګټه واخلي. فکر وکړئ که چیرې موږ لاسونه نه درلودلی نو موږ نشو کولی چې اوسپنې ته شکل ورکړو او یا تکنالوجي جوړه کړو. او که چیرې زموږ عقل او پوهه کمه وای نو نه به پوهېدلو چې خپله دنیا څرنګه آباده کړو او په هغه حالت کې به موږ نشو کولی چې د تکنالوجي ضرورت حتی تشریح کړو. ولی شکر دی الله تعالی موږ ته عقل راکړی دی او 5 حواس یې موږ ته راکړي دي تر څو وکړی شو په هغو باندې نړۍ وپېژنو او د بدن غړي راکړي دي تر څو وکولی شو خپل ټول ضرورتونه په ښه طریقه پوره کړو. او موږ باید هر وخت د الله تعالی شکر ادا کړو د هغه نعمتونو لپاره چې موږ ته یې راکړي دي او موږ ترې د ځان لپاره اجتماعي ژوند او تکنالوجي جوړه کړې ده او دا ټول د الله تعالی رحمت او برکت دی. الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایي سوره نحل 14 سوره 18 آیت او که تاسو د الله تعالی نعمتونه شمیرل وغواړئ نو هغه نشي شمیرلی بېشکه الله تعالی بخونکی او ډېر رحم کوونکی دی. د دې سربیره چې اور لاسته راځي او کنټرولېږي یوه بله ګټه هم لري او هغه د اوسپنې ولي کول دي. اوسپن چې د تودوخې په کومه درجه ولي کېږي هغه موږ په اسانۍ سره د اور څخه لاسته راوړی شو. اوسپنه د سانټیګریډ 1530 درجې تودوخې ته اړتیا لري چې ولی شي او دا تودوخه موږ صرف له اور څخه لاسته راوړی شو او که چیرې له دې څخه د اوسپنې د ولی کولو لپاره ډېر تودوخې ته ضرورت وای نو بیا به د نړۍ له هیڅ ډول تیلو څخه موږ دغه تودوخه لاسته نشو راوړلی یعنی د اوسپنې ولی کېدل به ناممکنه وای او په هغه حالت کې به تکنالوژي دومره ترقي نشوه کولی. هغه شان چې موږ فکر کوو تکنالوجي جوړ کړي دي په اصلیت کې د الله تعالی رحمتونه دي او دا ټول خام مواد زموږ لپاره الله تعالی پیدا کړي دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره ابراهیم 14 سوره 22 تر 24 آیت پورې الله هغه پاک ذات دی
چا چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل او د بره نه یې اوبه راوورولې، بیا د هغې اوبو نه یې مختلفې میوې تاسو له د رزق په ډول پیدا کړې او تاسو لپاره یې کښتۍ تابع کړله چې د هغې په حکم په بحر کې روانې او ستاسو ګټې له یې دریابونه تابع کړل او لمر او سپوږمۍ تاسو لپاره په کار ولګول چې همیشه روان وي او تاسو لپاره یې شپه او ورځ مسخره کړله او تاسو لپاره یې هغه ټول څیزونه درکړل چې تاسو غوښتل او که تاسو د الله تعالی نعمتونه شمیرل وغواړئ نو هغه نشئ شمیرلی. بېشک چې انسان ډیر بې انصافه ناشکره دی. د الله تعالی نښې په ښیښه کې هغه شی چې موږ په ټکنالوجي کې ډیر زیات استعمالوو او په ورځني ژوند کې هم ډیر مهم دی او بل هیڅ شي سره یې پرتله کولی نشو ښیښه ده. د کومې ورځې څخه چې ښیښه لاسته راغلې ده استعمال یې ورځ په ورځ زیاتیږي او په مختلفو ډولونو ترې کار اخیستل کیږي. د مثال په توګه ودانیو کې، موټرو کې، نوشابجاتو کې، خوراکي موادو کې، فارمسي کې، برق کې، صحت عامه کې او ډیرو نورو برخو کې. شیشه د جامد او مایع ترمنځ یو داسې ماده ده چې له کلسیم، پتاشیم، مګنیزیم او سوډیم سره د سیلیکان د نامنظمې یوځای کېدنې په نتیجه کې لاسته راځي. ښیښه ځکه زیاته استعمالیږي چې زنګ یې نه وهي او نه ترې اوبه تیریږي او شفافه هم ده. د ښیښې مقاومت هغه شیانو په نسبت چې ورسره د جامد یا مایع په شکل مخامخ کیږي ډیر دی او دا مقاومت د ښیښې د کیمیاوي مقاومت په نامه یادیږي. د ښیښې کیمیاوي مقاومت کنټرول کیدی شي که چیرې د الکولای مقدار د ښیښې د جوړولو په وخت کې ډیر شي د ښیښې مقاومت کمیږي. پرولو اکساید، اوټوم اکساید، زینک اکساید او زرکونیم اکساید دا مقاومت زیاتوي. موږ کولی شو چې مختلف کیمیاوي مواد په دې ښیښو کې وساتو. د ښیښې کیمیاوي مواد ډیر په زړه پورې دي، دا ځکه چې که یو څو کیمیاوي عملونه ورسره ترسره شي نو د ښیښې مقاومت ډیر زیاتېدی شي. او دا مقاومت دومره زیاتېدی شي چې نه د لاس، نه د خپې او حتی نه د څټکي په ضربه ماتیږي. او که یو ډول مواد د ښیښې په منځ کې اضافه شي نو د مرمۍ په ضربه هم نه ماتیږي. په زړه پورې خو دا ده چې دا ډول شیشې هغه وخت جوړې شوې چې د موټرو ټکنالوجي وده وکړه. شیشه هغه وخت پیدا شوه کله چې ورته سخته اړتیا وه، یعنی د موټرو د جوړېدو په وخت کې. په 1903 کال کې یو فرانسوي کیمیادان د ایډواردو بینډیکټوس په نامه درې منزله شیشه جوړه کړه او د هغو ترمنځ یې سیلیلوس نیتریت استعمال کړه. د هغې دا لاسته راوړنه په 1920 کال کې د موټرو په شیشو کې استعمال شوه او تر نن ورځې پورې استعمالیږي. ښیښه یوه بله په زړه پورې برخه هم لري او هغه دا چې د ښیښې عمومي مواد په نړۍ کې ډېر زیات موجود دي او موږ یې په اسانۍ کولی شو لاسته راوړو. که الله تعالی غوښتلی نو دا مواد یې کولی شو نایابه کړي او په هغه حالت کې به موږ نشو کولی چې ښیښه هغه رنګ استعمال کړو لکه څنګه چې اوس استعمالوو.
او دا یو ځل بیا موږ ته راښایي چې ښیښه لکه د وسپنې او د اور په شان د الله تعالی رحمت دی. د ټکنالوجي سامانونه زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري او زموږ ژوند یې ډیر اسانه کړی دی. ډیر لوی لوی کارونه په ډیر لږ وخت کې سرته رسولی شو. او اوږده واټنونه په لږ وخت کې وهلی شو. ټکنالوجي اوس ډیره لوړې کچې ته رسېدلې ده، دې حد ته چې انسان څومره فکر کولی شي. یو شی چې هیڅ وخت موږ باید هیر نه کړو هغه دا دی چې د دې ټولو شیانو خالق الله تعالی دی او هغه دا هر څه زموږ لپاره جوړ کړي دي تر څو موږ وکولی شو ټکنالوجي جوړه کړو. او تر دې پورته دا چې موږ ته یې عقل او د دې لیاقت راکړی چې دا اومه مواد استعمال کړو، نو موږ باید هر وخت د الله تعالی شکر ادا کړو او دا ټکنالوجي داسې استعمال کړو چې الله تعالی زموږ څخه خوشحاله شي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره الجاثیات 45 سوره 12 او 14 آیت کې الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو له سمندر تابع کړی دی چې بیړۍ پکې د هغه په حکم سره چلیږي او لپاره د دې چې تاسو د هغه د فضل تلاش وکړئ او چې شکر ادا کړئ او څومره څیزونه چې په آسمانونو او په ځمکه کې پراته دي هغه ټولې درته د خپل طرف نه تابع کړي. په دې کې د فکر د خاوندانو لپاره نښې پرتې دي. څنګه چې موږ او تاسو ولیده د ټکنالوجي سامانونه د الله تعالی د رحمت او برکت نه دي او موږ هر وخت د دې سامانونو لپاره د الله تعالی څخه باید شکر او مننه وکړو. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې تاسو په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.